بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګران کتونکو اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د سوشل میډیا د لارې تقریبا زه وایم چې ډېر زیات خلک خبر دی چې د نازیه اقبال او د جاوید فضا ترمنځ چې کوم تعلق و هغه تعلق د طلاق د لارې ختم کړی شو. الله پاک طلاق ته بد کتلی نو په دې نیت او په دې سوچ باندې به موږ تاسو ټول هم طلاق نوم ته هم طلاق ورکولو ته هم او د طلاق چې کومه دغه مرحله ده چې طلاق ورته ویل شي دې ته به موږ ټول په شریکه بد ګورو. بیا په دې کې خپل کیټګریز دي څنګه طلاق کوم طلاق سو په دې باندې عالمان صاحبان پوهیږي. دلته زه د اهم خبرې د مهمې خبرې په ویاړ باندې راودرېدم چې د مینوالو سره د څو خبرې شریکې کړم. د نازیه اقبال او د جاوید فضا د طلاق یو بیله معامله ده، خو آیا مو په خپلو کلو کې په خپلو محلو کې هم دا سوچ چرته کړی دی چې روزانه په دغه محلو کې د دغه خلکو د خپلو ښځو سره یا د دغه ښځو د خپلو نارینهو سره روزانه په هر یو کلي کې غالبا دغه جنګ جګړې کېږي او پای کې څو پیرې طلاق ورکړی کېږي، پای کې څو پیرې وهل ټکول کېږي، پای کې څومره ځله داسې نازیبه حرکات استعمالیږي چې هغه د ویلو هم نه دي. موږ یوازې په دې نه یو غمجن چې نازیه اقبال او د جاوید فضا طلاق وشو غمجن یو. زه خو ذاتي طور هم او داسې ډېر مینوال دي چې په دې غمجنېږي چې په دې پښتو معاشره کې خو داسې نور هم کړکېچن حالات دي، داسې ستونزې دي او بیا د زنانو سره داسې زیاتېږي یا زنانه د خپل نارینهو خبره نه اوري وغیره. په اوږدو خبرو کې به نظم څومره زیاتې روان دی، څومره ظلم روان دی، څومره بربریت روان دی. بعضې زنانه خویندې زموږ کورونو کې ناستې دي، واده شوي دي کورونو کې ناست دي. بعضې خاوندان چې دی نو هغه ښځه نه طلاقه کړې ده نه یې پرېښودې ده او دویمه ښځه یې کړې ده. بیا داسې ښځې دي چې هغه سره د خاوند د نورو مطلب نارینهو سره بخښنه غواړم هغه تښتېدلې ده. د دې سره ریلیټډ څومره شیان دي موږ به سوچ کوو په دې خبره باندې چې آیا دا ستونزې به څنګه حل کېږي. د دې دپاره به هم څه هلې ځلې کول پکار دي، په دې باندې هم نظرثاني پکار ده. نازیه اقبال او جاوید فضا چې کوم طلاق مطلب یو بل ته یې ورکړی، یو بل ته دا چې نازیه اقبال وایي ما له طلاق راکړه او له طلاق ورکړی دا یو بل ته طلاق شو، هغه ته غواړي او دی له طلاق ورکوي. نو بد عمل دی، ډېر بدې کړي دي چې طلاق یو بل ته ورکړی دی. ډېرې داسې خبرې وي چې په جرګو مرکو باندې حل کېږي. خو دلته دا خبره صرف زه فوکس کوم چې په ویډیو کې لایو ویډیو کې ته داسې خبره کوي نو دا په پښتني معاشره باندې بد اثر نه بلکې داسې اثر کوي چې زما په خیال په تاریخ کې به زه دا ویم چې په لومړني ځل باندې زموږ پښتنو که نورې ډېرې قصې داسې شوي دي خو دا د طلاق دا معامله چې دا کریډټ ټول نازیه اقبال ته او جاوید فضا ته ځي او دا د دې ذمهوار دي چې څومره مؤثر په دې ماشومانو کېږي دا د دې ذمهوار دي. زموږ ذمهواري خپله شته خو په دې ځای کې چونکې دوی دومره زیاتې کړې دی چې دوی دغه معامله د لایو ریکارډینګ د لارې کړې ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ویډیو چې کله راغله نو بیا پې خلکو مطلب کمنټسونه کول نو څه ملګرو په دې کمنټسونو کې دا خبرې کولې چېرې دا د دې ذاتي معامله ده په دې کې تاسو ګوتې مه وښیه. زه وایم یا لکه ملګریا ته وایې ذاتي معامله ده، نو ذاتي معامله چې وه نو لایو ته یې راوسته، ریکارډینګ به یې ورله کوو یا سوشل میډیا ته به یې راوسته، په دې کې ته څوک خبر نه دی، ټوله دنیا ته خبر شو. موږ به بې ځکه کمنټس کوو، زما ملګري به بې ځکه کمنټس کوي چې څوک پوهه دي هغه بې ځکه کمنټس کوي چې دغه ویډیو څوک هم ګوري که نه دا زما په بچو باندې اثر پرېوځي. نو دغه بچي چې کله دا ویډیو ګوري او دې سره زما پازیټیو مثبت میسج په کمنټس کې وي نو شاید دغه ماشوم دا کمنټس هم ګوري چې یاره داسې پکار دی یا داسې نه ده پکار، نو د هغه جواب په دغه کمنټس کې دغه ماشوم ته هلته میلاویدی شي. پرته دا ویډیو زه داسې پرېږدم او دغه شان دې سټارټ وي یا شیر کوم څه او کمنټس نه کوم او خپل رای نه ورکوم نو بیا چې د ما څومره زلمي دا ویډیو ګوري نو دومره به هغه په نازیبه حرکاتو سره دغه ستونزو سره مخ کېږي. بهر کې زما د ټولې خبرې مطلب دا د ټولو مینوالو زما په خیال خبرې به کړې وي. ما ته اوس لږه موقع میلاو شوه زه چونکې بیمار هم وم نو ما ویل چې زه خپل نظر دا واچوم چې دا طلاق زموږ په هر کلي کې په هره محله کې په میاشت کې او پیره دوه خامخا تاسو سوچ وکئ موږ ټول پښتانه یو موږ په دې خبره باندې پوه یو راځئ چې د دې خلکو هم جرګې مرکې د هغوی دپاره وکړو د هغوی روغې صلحې راولو. نازیه اقبال او جاوید فضا یو خپله معامله ده ټیک ته سوشل میډیا ته راوستې ده بدې کړي دي غلط کار یې کړی دی. الله پاک دې وکړي چې هغې روغ شي هغې بیا یې رایودی شي او خبر شوی یم چې د روغې صلحې خبرې روانې دي. یو ځل بیا اقبال محسن په دې هیله باندې ستاسو نه به اجازت غواړي چې په دې ژوند کې کومې خوشحالي چې دي هغه
په هغې باندې ګرد غبار لګېدلی دی. راځئ چې دغه صفا کړو، راځئ چې دغه د مینې او د خوشحالۍ او د یو بل سره د ورورولۍ لپاره همدغه محبتونه، همدغه مینې، همدغه ګلونه په یو بل باندې وشیندو، د یو بل تر غاړې کړو. ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. د لوی الله په امان.